په ننګرهار ولایت کې د 40 میگاواټ لمریزې برېښنا پروژې چارې 15 سلنه بشپړې شوې دي. په ننګرهار ولایت کې د شیخ مصری صنعتي پارک لپاره د 40 میگاواټ لمریزې برېښنا پروژې چارو 15 سلنه پرمختګ کړی او ټاکل شوی چې پاتې چارې به یې د روان 2026 میلادي کال تر پایه بشپړې شي. په دې پروژه کې د خصوصي سکتور له لوري 28 میلیون ډالر پانګونه کیږي چې د چارو په بشپړېدو سره به 9,000 کورنیو او همداراز په ننګرهار ولایت کې ډیر شمیر صنعتي فابریکو ته برېښنا برابر کړي. پر یادې پروژې سربېره په لغمان ولایت کې د 10 میگاواټ لمریزې برېښنا، د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د 40 میگاواټ لمریزې برېښنا او په لوګر ولایت کې د 40 میگاواټ لمریزې برېښنا پروژو په چارو کې هم پرمختګ شوی چې له پلان سره سم به په ټاکلي وخت بشپړې شي. په دې پروژو کې په لسګون میلیون ډالر پانګونه کیږي چې سلګونو هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. د دې پروژو د چارو په بشپړېدو سره به د لسګونو زرو هیوادوالو کورونو او همداراز صنعتي فابریکو ته برېښنا ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارت د صنعت د پیاوړي کېدو لپاره په کور دننه د برېښنا پر تولید تمرکز کړی او په همدې موخه یې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه د لمریزې، بادي، اوبو او ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید پروژې پیل کړي دي.